مرکې اخري برخه ده. زه د یو لوبغاړي نوم اخلم، غواړم تاسو په اړه یوه جمله راته ووایاست چې هر څه ذهن ته راځي یا څنګه تا لوبغاړی تاسو پېژنئ. راځئ د افغان سوپر ډوپر سټار راشد خان نه به شروع کړم. د راشد خان نوم چې درته واخلم څه شي مو ذهن ته راځي؟ قهرمان. محمد نبی. همیشه د پرزیدنت په نوم باندې یادوي. رئیس جمهور. ګلبدین نایب. قوي. رحمان الله ګربز. ښه لوبغاړی او ښه ټوکې وهي. حشمت الله شهیدی. آرام، چپ، خو په خپل کار باندې مکمل پوه. نور احمد لکنوال. مهربان هلک دی. د لوبغاړو ورغه یو بل نوم درته اخلم، طبیعي ده چې کېدای شي په شپږیزه کې مو سره لیدلي وي، روزونکی رئیس احمدزی. رئیس احمدزی ښه انسان. ډیره ډیره مننه. ډیوه پتنګ کور مو ودان چې راغلی او خبرې مو وکړې. زما هدف دا و چې د افغانستان د کرکټ د تاریخ په لړۍ کې ما مرکې کړي د روزونکو سره، د اول نسل د لوبغاړو سره. تاسو هم د افغانستان د کرکټ یوه برخه یاست، لومړنۍ نړیواله او د افغانستان مبصره به چې په کرکټ باندې په نړیوالو میدانونو باندې وغږېدئ. ما غوښتو چې دا هم باید په د تاریخ کې او په ریکارډ کې زیات کړم چې ستاسو داستانونه او کیسې هېرې نه شي. نو خوشحاله شوم در سره وغږېدم او مرکه یوازې په سپورټ باندې وه، په نورو برخو باندې مې مزاحمت درته ونه کړو. ډېره مننه. که په آخره کې څه پاتې وي، څه ویل غواړئ، څه زیاتول غواړئ، مهرباني وکړئ. زه صاحب ستاسو نه ډېره زیاته مننه کوم. خوشحاله په دې باندې یم چې که څه هم په افغانستان کې حالت ښه نه دی، خو موږ تاسو خپل کرکټ نه دی هېر کړی، بیا هم خبرې به کوو، خوشحالۍ خبرې کوو او دوی هم موږ ته خپل ویاړونه رابخي او خوشحالي موږ ته راکوي. لږ موسکا موږ ته په مخونو باندې موږ کوشش کوو چې را پیدا کړو او برکت هم دوی دی. نو زه د افغانستان د ټولو لوبغاړو نه اول غواړم ډېره زیاته مننه ورنه وکړم چې واقعیت د دوی هغه مینت دی چې نن ورځ زموږ افغانان واقعیت په یو لوړ سر باندې موږ په نړۍ کې که چېرته ګرځو، که زموږ نه پوښتنه کوي چې بهترین شی ستاسو په هېواد کې څه دی، زموږ اولي شی چې په فکر کې راځي هغه زموږ کرکټ دی. د خاطر چې واقعیت دوی ډېر زیات زحمت ورته ایستلی دی، په ډېرو سختو شرایطو کې دوی همیشه خپلې هلې ځلې کړي دي. نو خدای دې وکړي چې یوه ورځ زه د دې موقع پیدا کړم چې د دوی هر یوه ملاتړ زه وشمه کړی وکړم او د دوی ته زه لاس ورکړم. د خاطر چې واقعیت هغه کوم کار چې دوی زموږ هېواد لپاره کړي دي، زه فکر نه کوم چې زموږ تاسو ډېرو زیاتو مشرانو کړي دي. ډیره ډیره مننه. د افغانستان د کرکټ د لا ځلېدو په هیله، د افغان لوبغاړو د لا نورو بریاو په هیله او موږ به دعاګانې کوو او همدغسې چې تاسو ویل په دې هیله چې موږ هم وکولی شو چې د افغانستان د کرکټ د پرمختګ کې د لوبغاړو په بریاو کې تر کومې اندازې چې مو وس کېږي او برخه واخلو. اباد او ودانه.